ژوند ویستم له خو ژوندنه مرده تا تر خو ته راویستم راکړې غم دې داسې یم مات کړې باور وکړه پر لاره باندې تللی نسم لږ رحم پر ما وکړه سپین مخ باندې دې بیا زنګې جانانه تور زلفا ما خوري را باندې خولې لګوي خاص لکه ماران ښایسته دې حیرانه د جانانه دا دنیا چې تا نه کم نظر در باندې وایم ماشاءالله د دواړو سترګو تور مې یې ته ولې وارخطا تر څنګ مې راسه کښېنه د چا مه کوه پروا رکیب کمر کیسه لري دا ټول در ماتوم پښتون یم دا مې کول دی په هر شرط یې ګټم دا مړې سترګې دې واړوه اوف زه یې کړم پاګل تر ګل نازکه یاره ستا ښایست کوي خوړل د مینې لاس دې راکه یاره زموږ ښکلې جوړه انکار راته ونه کې ما درکړې تا ته زړه د عشق په سوداګۍ کې یوه ښکلې تاوانې کړم زه ټول عمر عالمه د بېلتون جیل کې بندي کړم د مینې کاروبار کې خلکو سراسر تاوان اول نه پوهېدلم بیخي ومه نادان بل ارمان بست می زندگی په وجود کې می ایسا تزما له څنګه مزه زه مړ کېږم بې له تا زما د هر ارمان قاتل اوس ګرځي په خندا غمونه یې زما سوله دی خپله په خندا زما کړې راستې هغه وفا مې د ارمان جفا د یار عادت و مانا کی ګڼئ د ځان زموږ په جدایي باندې خوشحال دا رقیبان ته زما لاس لاس کې ونیسه ما مه پرېږده قربان کوشش کوي دا خلک ما و تا جلا کوي پیرزویه یو پر بل نه یو کستن مو بېلوي کوشش کوم چې هیر دې کمای تللې بې وفا تر تا به بل اصلي یار کم پیدا پر دې دنیا نور تا له حافظې باسم نور خپل زړه صبروم که زړه راسره ومه نن ستا نوم هم هېروم پښتون کې دې باچا وم خو په تلو دې سوم ملنګ ما بېرته یاره خان که راسه زما کښېنه تر څنګ هر څوک دلته یو یار لري تر څنګ یې ګرځوي نو ماته به خود زور راکوي اوف ستا جدایي ځم چې ستا په کار زه نه یم نو سترګې نیاموم تا نور خلک شناخته کړه یاره نور موږ څه کوې ستا کار و تر مطلبه ولې ما نه پېژندې
مرګ په بستر پروت یم یادومه ستا نامه ای ته که مسلمان یې واوره ځان را رسوه د چا په لاس دې پرېښوم شاعر رحمت هلال نړېږم درپسې یاره ځواني مې سوځاوال په نشتون دي جانانه پر ما ولیدی مرګی چې څنګه دي لا کړم داسې نه کوي سړی روز محمد میار دی مسافر دی د ایران هلمند د ناوې ولسوالۍ کې یې ګزران د لوی کلي پر خوا ورسه هلته مې زړګی اوس دی پر اصفهان راته یادېږي دا سړی عبدالرحیم غریب یار بی جانان دی فرشتیا سابل یې ولایت دی ما منلی دی ولا شوپان ولسوالی او دا نایک کلی لځم اوس اوسې پر اسمان زه دې کله یېروم او خاص فرمایش د ایران د مسافرو روزي محمد مسافر عبدالرحیم غریبیار عبدالغني سلیماني سمیع الله توخي او د احمد الله ایمن خاص دغه فرمایش دی همیشه یادوم د ګرم سیل جانان می په ژوند کله یروم توبې ته به ورځم خپل جانان به ووینم و ما ته چې ډېر ګران مسافر ځوان به ووینم اسحاق ظهیر می یار دی زما نعمت کوټي والا ژوندی دې پر دنیا وي دا زما د څنګ اشنا ناصر جان او مبین جان بیا بې حده سره ګران زه کله یېرومه دا یاران لکه ګلان